په دا فلسطین کې دا مسلمانان دي، د دې څه جرم دی، څه ګناه ده؟ هل تنقمون منا الا ان آمنا، بل دشمنی نسته بغیر د دې څه چې مسلمانان دي، بغیر د دې څه چې ایمان والا دي او خپل خاوره خپل مځکه خپل ځای دی، نو نه په چا تجاوز کړي نه په چا باندې. دا اسرائیل خو چې دي دا خو غاصبان دي، دا اشغالګر دي، دا د مسلمانانو مسجد او د مسلمانانو قبله او د مسلمانانو ځمکه د دې غاصبان دي، دا غصب کړي. لیکن پر دې مظلوم مسلمانانو باندې د دې د ظلم او وحشت ټول دنیا ورته ګوري. موږ ته اوس داسې یقیني ده لیدلې مم نه دي، داسې راته یقیني ده لکه دا اوس چې موږ سره ناست سره ګورو دا د اسرائیلو ظلم دغسې راته یقیني دی که نه، او ټولې دنیا ته داسې یقیني دي. لیکن تا د یو چا غږ اورېدلی دی یا د یو ځای دوی ته یو کومک و یو مرسته و امداد دا دې لیدلی چې مسلمانانو سره کړي دي؟ بلکې بالعکس د هغه دشمنه سره چې هغه ظالم خونخوار دی د هغه سره له مرستې کېږي. دا څه وجه ده؟ دا د مسلمانانو د اختلاف وجه ده. مسلمانانو اختلاف کافرانو ته دا موقع په لاس ورکړه چې یو له منځه وړي، یو له منځه وړي.